السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په ولاړه باندې اودس کول یا غسل کول خو ګناه نه لري. جناب محترمه، اودس په ولاړه باندې کول دا د آداب د اودس خلاف عمل دی، یعنی آداب زیات نه زیات مستحبي. اصل کې مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې کې ډېر روایتونه د ناستې راغلي دي، خو یو روایت د ولاړې هم پکې شته دی. دا علماو چې د آداب د اوداسنه ناسته ورته ویلې ده، د دې وجې نه ویلې ده چې په ولاړه اکثر هغه غساله نه هغه کمې اوبه چې د اودس نه توی شي هغه د سړي بدن ته راځي، نو هغه چونکې اختلافي اوبه دي. اگر چې اوس فتوا په دې ده چې هغه پاکې دي، پاکونکي نه دي، یعنی بیا په اودس و غسل نه کیږي یا کپړې پې نه وینځلی کیږي، نورې پاکې دي. خو لیکن اقوال خو پکې مختلف شته دی. یو قول پکې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه د نجاست غلیظه را نقل دی، یو د خفیفه را نقل دی. نو د دې وجې نه د هغې وجې نه چې هغه اوبه سړي ته روانه لوځي، څړیکې ورته روانه لوځي، نو د دې وجې نه د ناستې اودس دا په نسبت سره د ولاړې د اودس نه افضل دی، یعنی بهتر دی. خو که په ولاړه سړی اودس وکړي هیڅ قسمه کراهت هم پکې نه راځي. دا مسله خیر الفتاوا جلد 2 صفحه 8 کتاب الطهارت کې را نقل کړي، لیکلي دي وایي د اودس د آدابو نه دا دي چې سړی په اوچت ځای باندې کښیني او قبلې طرف ته یې مخي او بیا اودس وکړي. نو دا په اوچت ځای کښېنستل د دې دپاره دي چې هغه څړیکې ده ته نه رالوځي. دقه رنګې مراقي الفلاح حواله را نقل کړي، فآداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع تحرزا عن الغسالة واستقبال القبلة. دا وګوره دقه رنګې دا مسله فتاوا دارالعلوم زکریا ډیره خوندوره را نقل کړي، دومره اعلی را نقل کړي چې بالکل ډیره مزیداره. دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ولاړه او په ناسته دواړه قسمه اودس تقریبا ثابت ښکاري، ملتا ہے و اخکاری. دی وایي چنانچہ بخاری شریف میں عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کې حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خینې زوی و. یو ځل د خپل ترور کره تللی و چې د رسول الله بیبي و او زمونږ مور وه، نو هغې کره تللی و، میمونه رضی الله عنها د دې نوم دی. هغې کره مې یوه شپه وایي چې شپې راویښ شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجدو ته راویښ شه، سترګې وایي وسولولې، بیا هغې نه وروسته د سورت بقرې اخري 11 آیتونه وویلې، بیا لږ ناست و. ثم قام الى شن، دا وګوره معلقین، وای بیا پاڅېد او هغه مشکیزې ته، څوک ورته مشک وایي، څوک ورته مشکیزه وایي، اوبه پکې خلک اچوي د څرمنې نه جوړي، څوک ورته ځای وایي، بهرحال چې په هر نوم یې ته پېژني. نو هغې کې راځي ثم قام، او دا د صحیح بخاري روایت دی کتاب الطهارت صحیح بخاري. نو دی وایي دی پاڅېد، بیا هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه اودس وکړ. نو د هغې نه چې اودس کړی خو خامخا یې په ولاړه کړی، ځکه هغه خبره راځوړن دي. نو چې راځوړن دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی او الفاظ هم پکې د قامه راغلي، ثم قام الى شن. شن دغه شي ته په عربۍ کې وایي چې درته مې دا نومونه واخیستل، څوک ورته مشک وایي، څوک ورته مشکیزه وایي، څوک ورته ځای وایي، چې په هر څو نوم یې پېژنې، وایي دې نه یې اودس وکړه. دا وګوره فتوضأ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه دغه رنګې حدیث د ترمذي کې د ابو حیا حدیث دی رحمه الله، هغه د حضرت علي رضی الله عنه په روایت سره دغه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته اودس کړی دی. نو رسول الله نه د ناستې اودس هم شته دی او د ولاړې اودس هم شته دی. دا چې په ناسته باندې افضل دی، نو د دې ډیره بنیادي وجه دا ده چې هغه کمې اوبه او څړیکې سړي ته په ولاړه را الوزي، نو د هغې نه به دغه وي. نو بهرحال د فتاوا دارالعلوم زکریا پې بیا ډېرې ښې خبرې کړي وي چې کوم ځای کې په ولاړه اودس اسانه وي هلته په ولاړه اودس سړی کوی شي، او چې کوم ځای کې بیٹنے میں آسانی ہو نو هلته بالکل بیٹ کر وضو کیا جائے، دې کې هېڅ مسله نشته. فتاوا دارالعلوم زکریا جلد 1 صفحه 409 او کتاب الطهارت. دغه رنګې تاسو د غسل د ولاړې او د دغه وکړه. دغه کې په امداد الفتاوا کې د ظفر احمد عثماني رحمه الله د هغې کې پوښتنه شوې ده، یو مولا ترې نه پوښتنه کړې او ناشنا سوالونه یې په کړي. بیا وایي چې د ښځې او د سړي په منځ کې باید فرق وي، او حدیث یې په را نقل کړی چې حضرت عایشه به ناسته وه او رسول الله ولاړو. نو دې نه معلومیږي چې ښځه به په ناستې غسل کوي او سړی که په ولاړه مو نو خیر دی. نو بیا د ورته لیکلي دونو جایز ہے، وایي په ولاړه هم کوی شي غسل او په دغه هم کوی شي. اور قعود اس لیے استر ہے، وای دا ناسته بیا د دې وجې نه استر ده، اس لیے کې استر ہے افضل ہے، د دې وجې نه چې دا سړی څومره ناست وي نو دومره پټي ستري پکې. بهرحال د غسل مسله دا ده چې کوم ځای کې ستر څومره ډیر وي نو هغه ځای کې هغه رنګې غسل افضل دی. که کوم ځای کې سړی په ناسته باندې ستر ډیر وي نو بیا دې په ناسته وکړي، که کوم ځای کې په ولاړه ستر ډیري هلته دې په ولاړه وکړي. دی بیا وایي مفسرین نے انا شئتم من قیام او قعود کې تعمیم کی تو حالت غسل تو اس سے احون ہے. ناشنا استدلال یې کړی. یو بل ځای کې راځي قرآن مجید کې انا شئتم، نو هغې کې علماو لیکلي من قیام و قعود، هغه که په ولاړه کوي که په ناسته کوي. نو وګوره چې هلته ولاړه او ناسته دواړه روا دي،
نو غسل خو بیا په طریق اولا سره روا دی. امداد الفتاوا جلد 1 صفحه 8 کتاب الطهارت. د قرنګي دا مسله ډیره خولي فتاوا حقانیه را نقل کړي، ناشنا او ډیره خوندور را نقل کړي. فتاوا حقانیه کې وایي چې د غسل د پاره څه خاص کیفیت د پابندي ضروری نه ده. حالت اور جگہ کو مد نظر رکھ کر رکھ کر ایسے کیفیت اختیار کیا جائے. و زی به وګوري او حالت به وګوري بیا به مخ قرنګي که کوم ځای کې په ولاړه غسل کې اسانی و بس مخ قرنګي ہے جو وای چې کوم ځای کې اسانی وي او ستري پکې دی به وای چې دا چون کې فقها لیکلي چې په ناسته افضل دی. نو وای وجه دا ده چې په ناسته سړی نو پرده پکې ډیر وي، ستر پکې ډیر وي، نو د دې وجه نه فقها دې ته د افضل خبره کړي. نور د ام هاني حدیث را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زور اغلم ام هاني د حضرت علي صاحب خور وا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي خور وا، د رسول الله خور وا او د ترلوري مو دا وای زور اغلم عمل فتح فوجته يغتسل وفاطمه تستره فقال من هذه فقلت انا ام هاني. بهرحال دا د بخاری باب التستر فی الغسل عند الناس هغه کې وګد روایت را نقل کړي دی. هغه نه د معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه مو غسل کړي دی. بهرحال خو په ولاړه هم کوي شي، په ناسته هم کوي شي، دې کې هیڅ قسم قباحت نشته. بس وخت ته به وګوري او ستر ته به وګوري، که کوم کې ستر ډیرو بیا د مقرنګي سړی لامبا مو کې او د سمو کې. دا مسله فتاوا حقانیه را نقل کړي ده په جلد 2 کې صفحه 520 کتاب الطهارت. السلام علیکم ورحمت الله.